دوستانو سلامونه او درنښت هیله لرم صحت ولرئ. د کابل ولایت موسوي ولسوالۍ ده، هغه ولسوالۍ چې په زرهاوو کورونه تیزو بارانونو او سیلاب وځپلې، ولې په هغه رقم باندې چې باید خاص توجه ورته سوی نه ده سوی او هیچا هم غږ نه دی پورته کړی. ټوله کلي په لسهاوو کلي دي، ټوله دغه رقم رنګ سوي دي. دغه رقم دوستانو تاسو ورته وګورئ، داسې کښېنستلي دي او دغه دیوالونه چې پاته دي دا نور د ګزارې نه دي. دا کورونه ګورئ، دا درزونه یې کړي دي او دا اوبه هم تاسو وینئ دوستانو، اوبه خو وینئ چې دغه رقم د بهیږي او خونه هم تاسو وینئ دوستانو، داسې ورته وګورئ چې دغه رقم بهیږي او دا هم په کورونه، دا ټوله کورونه دي. اخواته دغه سیل اوس هم جریان لري او دا اوس هم په کور. دوستانو راسئ لکه په دا نور ځایو کې چې مو اشر وکړي، د مرستې اشر مو وکړي، راسئ په ګډه باندې موسوي مو وژغورو. د لوی او مهربان الله جل جلاله په مهرباني او ستاسو دوستانو په حمایت باندې او په همکاري باندې راسئ د خپل وس مطابق. دلته ګورئ دوستانو دا هم ټول کورونه چې نړېدلي دي، اخواته هم کور و چې هغه هم دغه د ځانه سره وړی دی. په دغه شاوخوا کې څو کورونه دغه رقم مکمل د منځ څخه تللي دي؟ یاره یو نیم سلو هم زیات دي. یو نیم فقط په دا یو کلي کې یو نیم. څنګه راغله دا کیسه که دغه کې په څو بجې باندې دغه دا وروغله پرون ماښام هغه پرون ورځ ټول هغه وه چې سیلاب راځي، خلک په انتظار او مخنیوی یې کوو، بوجۍ ورته کېښودې، چا خټې اچولې. دې وخت کې چې وروغله پرون ماښام دا سیلاب زه ترې راورسېدل ته دې منطقې ته راوغه، دا بوجۍ مې وړې، دا کورونه مې زیاتره مې وړل، هر څه یې راکړه وو. حالت یې ټول خرابه کړه، سیاسر یې مو ویستلې، کالي ماني. دا مسجد دی. دوستانو تاسو وګورئ مسجد کې، مسجد هم د اوبو په منځ کې دی. راسئ نور ځایونه درته ټوله یې دغه رقم سره دغه رقم کړي دي. ترى الفاليكتايد على تيكي دغه په دغه څنګه په دې څنګه دغه چرتان د ګوره پاک وړه د وسم پکې پروت او توای سی وزه و بسترې پکې دي، سامان دا وای اصلا به اوبو سره پیدا کړ. دوستانو تاسو وګورئ همداسې وړاندې خلک وړاندې ماته چې دا ډېره کانده ده نه اخواته نه ورته. دوستانو تاسو ورته وګورئ هغه دیوالونه، دغه د دیوالو هغه مو ورته وګورئ چې د دیوالو بخونه وتلي، اوبه هم تاسو ورته وګورئ. یو څه لږ به دا خواته هم ولاړ شو. زه فکر کوم چې دغه به خوب ځای دغه زما په ما پسې راځه، همدغه سیده ځان سره کونی شو. ډېر باران هم شروع دی دوستانو او بیا هم د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. دا یو ګړی مخکې وای اوبه هلته په هغه ځای کې بهېدلې، اوس یو څه لږ ښکته شولې، ورځ راغله امکان یې ولري چې بیا دا دی دوستان د یوه مخه څه چې مځکې دي، باغونه دي، ټوله یې وړي دي. تاسو ورته وګورئ دوستان دا رقم دی، دا غوښ دی نه؟ دا غوښ دی. اوبه مې ده اخواته نو چې کورونه دي دغه ځای کې چې معلومېږي دوستانو هغه اوبه چې اوس پکښې راولاړ وي په دغه ځای کې هم کور و، هغه هم ټوله د منځه څخه وړی دی. هیله کومه دوستانو راسئ چې لکه خوشي ولسوالۍ ته چې مو کمپاین وکړي، راسئ موسوي ولسوالۍ هم په ګډه باندې وژغورو. دوی ته هیڅ هم نه دي پاتې سوي، لکه څه رقم چې په نورو ولایتو کې دغه رقم سیلابونه راغلي، هیچ چاته هیڅ شی نه دي پرېښی. موسوي ولسوالۍ کې هم نه د خوراک دپاره غذا ورته پرېښې ده، نه د غسو دپاره کالي لري، نه د خوب دپاره بستره لري، نه د اوسېدو دپاره ځای لري. ولې ځینې کسان اوس هم د وچ مجبوریته څخه په دغه کورو کې په دغه دردېدلي چې لاندې هم کښېنستلي دي،
د وچ مجبوریت څخه وغواړي هغه کاکا دا اوس هم خپل په کور کې اوسېږي. دا نو داسې دی لکه خپل د ژوند سره چې سړی لوبې کوي. وایي ته چیرې ولاړ شم بل ځای نشته، نه خیمه شته نه شی شته، زه چیرې ولاړ شم د کور څخه چیرې ووسم. دغه تاسې خپله وینئ دوستان. دا اخواته چې ګورئ هغه اوبه چې تاسو وینئ ګورئ په دغه کې چې بهیږي. اخواته هم کورونه و، کورونه یې د ځان سره وړلي، هغه د رومیانو کښت دی. په زرهاوو جریبه مځکه هم دغه سره باران، تیز باران خو هم تاسو وینئ دوستانو چې تیز باران هم دا شروع دی. راځئ دوستانو دا نور ځایونه به هم درته وښیي. هغه کور هم تاسو دوستانو وینئ چې دا یو دیوال یې دغه دی، د اخوا ته کوټې دغه سوي دي نړېدلي دي. هغه د دې ځای څخه معلومېږي کوټې نړېدلې. دا که هم نه نړېږي نور دا د استفادې نه دي، ټوله کښېنستلي دي. موږ ولاکه دونه واس درلوده چې یو 50 بورې راوړو هلته یې کېږدو مخې ته دا اوبه پټام کړو. 50 بورې واسه نه وه دلته چا سره.